نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدي كتاب الأدب المفرد بدرود يرشم باب کی امام بخاری رحمه الله تعالی دا خبر را ذکر کی باب عقوبت قاطع الرحم فی الدنیا. هغه څوک چې په دنیا کې قرابت او دوستی نه پالي او شکایي قطع کوي د هغه انسان عذاب د هغه انسان سزا په دې دنیا او په آخرت کې څه ده. نو یو حدیث را نقل کوي د هغه حدیث په شرح کې نور حدیثونه هم شته. په دې دنیا کې یو انسان د خپلو قریبانو سره د خپلو دوستانو سره اعلان ګډ دا کوي چې ستاسو سره دوستي او قرابت په هیڅ صورت کې نه پالم، ستاسې او زما تر مابین دوستي نور ختمه ده، زموږ او ستاسو قرابت لکه در مخه چې نه و اوس هم نسته، اوس چې نسته در مخه هم نه و بیا به هم نه کوو. دغه انسان چې اعلان کوي او خپل دوستان په دې دنیا کې په دې باندې ګواښي چې زه ستاسو سره دوستي او قرابت نه کوم، د دغه دوستۍ پرې کوونکي انسان سزا په دې دنیا کې او په آخرت کې څه شي ده؟ دوه لوی ګناهونه دي قدرمنو. یوه لویه ګناه ظلم ده او بله لویه ګناه د دوستۍ او د قرابت پرې کولو شکول دي. نو حضرت ابو بکر رضی الله عنه څخه روایت دی عن ابي بكرة رضي الله عنه قال د حضرت ابو بکر رضی الله عنه څخه روایت دی دا فرمایل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې وویله ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة. داسې یو ګناه نسته په دنیا کې، داسې یو ګناه نسته چې هغه د دې خبرې ډېره مستحقه وي چې عذاب او وبال دې راسي. د دې سره سره چې په دنیا کې د هرې ګناه عذاب و سزا راځي، په آخرت کې هم د ډېرو ګناهو سزا او د ډېرو ګناهو عذاب سته. ما من ذنب داسې یو ګناه نسته احرا چې ډېره لایقه دي وي ان يعجل الله چې الله دې ژر ورکړي لصاحبه د دې ګناه و خاوند ته العقوبة فی الدنیا عذاب و سزا په دنیا کې مع ما يدخر فی الآخره سره د دې چې هغه انسان د خپلې ګناه سزا په آخرت کې هم ذخیره کوي. په دې حدیث کې قدرمنو د دوو خبرو ذکر سته. یوه خبره دا چې انسان ظلم کوي، په ظلم باندې انسان په دنیا کې په سزا رسیږي. دومه خبره دا ده چې انسان د خپلو قریبانو او دوستانو سره قرابت پرې کوي، په دې سره هم انسان په دنیا کې په سزا رسیږي. لکه څنګه چې د ګناهو سزا یا د ګناهونو عذاب یا د ګناهونو په باره کې جزا په دنیا کې وي، همداسې د الله رب العزت رسول فرمایي اما يدخر فی الآخرة په آخرت کې به هم دغه انسان د خپل دغه ګناه سزا او عذاب و جزا
یا د سزا او عذاب او جزا خوند څکي، الله رب العزت یې ورکوي. نو د هرې ګناه یو په دنیا کې سزا ده، یو په آخرت کې سزا ده. هغه ګناه چې په دنیا کې سزا ده په آخرت کې هم ده. د هغو څخه یوه ګناه دا ده چې انسان د خپلو قریبانو سره خرابت پرې کړي. یو حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د هرې ګناه که خوښه سي مغفرت وکړي او که خوښه سي سزا ورکړي. د الله رب العزت اختیار دی. یو چا درواغ وویل الله په آخرت کې سزا ورکړي یا نه ورکړي، بخشش او مغفرت ورته کوي. مګر رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مور او پلار سره د قطع رحمي د قرابت د شکولو سزا د مرګ څخه مخکې الله رب العزت انسان ته ورکوي. زوی چې کله د مور او پلار څخه خوابدی سي، کډه په خوابتیا ځینې واخلي، په ژوند کې مور او پلار راضي نه کړي، د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د مرګ څخه مخکې به الله و دغه انسان ته سزا ورکوي. الله رب العزت به په سزا رسوي. لہذا په ژوند کې ډېر ځله داسې پیښه سوې ده چې مور او پلار د زوی څخه خوابدي وفات سوي دي. زوی بیا نو لاسونه موږي، ارمان دا کوي چې کاشکې زما څخه مور او پلار خوابدي نه وای تللي، اوس به مې مسکانت نه وای، غربت به مې نه وای، نور انسانانو ته به محتاج نه وای، د نور انسانانو خبرې به په ما پسې نه وای، نور انسانانو به زه په خپلو خبرو زیرولی نه. ولې خو په دنیا کې د مور او پلار ناراضه کړله، د هغو سره خپل قرابت پرې کړي. الله رب العزت د مرګ څخه مخکې سزا ورکړله. په حدیثو کې راځي، په نورو حدیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت د هرې ګناه سزا آخرت ته پرېږدي. الله رب العزت د هرې ګناه سزا او عذاب و جزا الله رب العزت آخرت ته پرېږدي، مګر د مور او پلار نافرمانی او د مور او پلار ازار او د مور او پلار سره ښه چلن او گزاره نه کول، الله د دغه کار سزا په دنیا کې الله رب العزت ژر دې انسان ته ورکوي. مخکې مې مثال درته ووایه، درواغ یو چا وویل الله رب العزت یې سزا ځنډي آخرت ته. په دې دنیا کې د بل چا مال وخوړي، الله رب العزت سزا ځنډي آخرت ته. خو د مور او پلار نافرمانی او د مور او پلار سره تعلق و قرابت کول یا هغوی ته ازار رسول، الله په دې دنیا کې هم سزا ورکوي، په آخرت کې هم سزا ورکوي. موږ خو په خپل ژوند کې ډېر داسې کسان لیدلي چې مور او پلار یې ازار کړي، د مور او پلار ازاریان زامنان پر خیر بیا نه دي پېښ سوي، الله سرمایه ورڅخه اخیستې وي، الله ټوله شتمني او دارایي ورڅخه اخیستې وي، الله د شتمنۍ او دارایي سره دغه انسان فقر ته مجبوره کړی وي. د خپلو امزولو انډیوالانو قریبانو په منځ کې بیا هم اوسانه وي، د خپلو ملګرو انډیوالانو سره په صف کې بیا هم د سکون او د آرام ګولۍ خولې ته پورته کړې نه وي. په زړه او په قلب او په زړه کې همیشه دلګیره زړه نیولی او غم ازورده وي، همیشه لکه د دنیا غمونه چې پر ده پراته وي. هغه وخت به نو بیا قدرمنو څه پیدا وکړي چې زوی د پلار قبر ته یا زوی د مور قبر ته ولاړ سي و سر ته یې ناست وي او بیا غوښتنه دا ځینې کوي چې ما معاف که. د سورت یاسین د ویلو ثواب مور او پلار روح ته رسیږي، د قرآن کریم د نورو سورتو ثواب د والدینو د مور او پلار روح ته رسیږي. اما هغه وخت به نو څه پیدا، زوی ته څه په لاس ورسي کوم وخت چې مور او پلار خوابدي د ده څخه تللي وي. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله د هرې ګناه سزا آخرت ته ځنډوي، خو د مور او پلار د نافرمانی، د مور او پلار د ازار سزا الله رب العزت په دې دنیا کې انسان ته ورکوي. او دا حدیث خو په څو جمعو کې تاسو ته راغلی دی چې د رحم لفظ دا د خدای د نعمت څخه د رحمان څخه اخیستل سوی لفظ دی. که چا رحم صله رحمي او قرابت وپالي، الله به دغه انسان وپالي. که چا قرابت پرې کړي، الله رب العزت به د دغه انسان ژوند ورستونزمن کړي، ګټور به نه وي، غم او پریشاني به ورباندې غالبه وي.
سترخان ته راڅکېږي د ارامۍ ګوله بیا خولې ته نسي پورته کولی. کله چې د خوشحالۍ خبر واوري د غم خبر ورسره ملګری وي. کومو کسانو چې مور او پلار ازار نه کړله الله رب العزت په دې دنیا کې شاد هم کړل. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ذات و چې همیشه به د خپل مور او پلار سره د ښه سلوک او ښه ګزارې امر کوي. دا چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوچنیوالي کې یتیم سو، د مور د ناز او د شفقت څخه محروم سو. د مبارک هغه مور چې دته یې شیدې ورکړې وې حلیمه سعدیه رضی الله عنها، چې کله به دا مبارک رالل نو دی مبارک به ورته ولاړ سو، خپل څادر او پټو به یې ورته وغوړوئ او هغه مبارکه به یې پر کښېنوله. بله ورځ بخاري شریف ثاني دوهم بخاري کې حدیث رالی، حضرت ام ایمن رضی الله عنها چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د انصارو مالونه د کومک ځینې اخیستله، حضرت انس رضی الله عنه ورغلی، ام ایمن ورته وویله په غاړه کې خپل جامه یا پوړنې ورواچوئ، یا حضرت انس رضی الله عنه یې داسې تر ګریوان ونیوئ چې دا مالونه ما ته راکول سوي دي، دا زما ملکیت دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې ورباندې خبر سو بیا غږ ورته کړی نه دی، ځکه چې وایي ام ایمن رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رضاعت شیدو ورکولو کې ډېره مرسته کړې وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغه خدمت او د هغه کومک چې د رسول سره دی کړی و د هغه بدله یې ورکړله، د غنیمت مالونه یې ځینې اخیستې نه دي. بیا نو د مور او پلار د عذاب څخه وبېرېږو. بل حدیث شریف کې قدرمنو راځي، تاسو یې ښه واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پر هغه قوم باندې الله رب العزت رحمت نه کوي په کم قوم کې چې داسې یو نفر موجود وي چې قطع رحمي کوي، صله رحمي پرې کوي، قرابت او دوستی د خپلو قریبانو سره پرې کوي. پر داسې یو قوم باندې الله رب العزت رحمت نه کوي. که په دې یوه حدیث کې قدرمنو د علماو اقوال او د نورو د محدثینو اقوال درته راواخم څو جمعې په یوه حدیث کې تېرولی سو، خو د یوه حدیث مطلب دا چې په کم قوم کې قطع صله رحمي والا موجود و، قرابت او دوستی پرې کوله، پر دا قوم باندې الله رب العزت رحمت نه کوي. وروسته یو حدیث راځي، مولوي صاحب دعا کوي، ځان ستړی کوي او د دعا الفاظ او د دعا په باره کې توجه، د دعا په باره کې عاجزي مولوي صاحب وکړي. خو په دې صف او مسجد او په دې جلسه او کنفرانس کې داسې کسان وي چې هغوی دوستی او قرابت پرې کړی وي، الله رب العزت پر دې قوم رحمت نه کوي. کیدای سي د دغه په وجه باندې د دغه ټولۍ او جماعت دعا قبوله نه سي د یوه انسان په وجه باندې، ځکه چې دا زموږ په جلسو، دا زموږ په کنفرانسو، دا زموږ په ناستو او غونډو کې ډېر داسې کسان وي چې د خپلو قریبانو سره د قرابت او دوستي کولې وي. اوس انسان ته سوال دا پیدا کېږي زما دعا ولې نه قبلیږي؟ په کور کې ورونه، په کور کې خویندې ټولې دعاوې کوي، مور او پلار هم دعا کوي، یوه ګناه دا ده چې دعا نه قبلیږي، دغه انسان په دې دنیا کې قرابت او دوستي کولې ده، پرې کړې ده، د دغه په وجه باندې الله رب العزت دعا هم نور قبلوي. اوس د دې لپاره چې په دې موضوع نور تاسو ښه پوه سئ، یو بل حدیث شریف درته وایم. یو بل حدیث شریف کې راځي، الله رب العزت ته هره پنجشنبه د جمعې د ورځې مخکې پرون ورځ د چهارشنبې وروسته برای خو د جمعې شپه وه، دا پرون ورځ چې شپه هم لږ پکښې شامله ده، الله رب العزت ته هره پنجشنبه د ټولو انسانانو اعمال پیښیږي د یوې هفتې. څنګه چا چیرې څه شي وکړله، کومه خبره یې وکړل او کم حسن سلوک ښه ګزاره یې وکړل، د چا سره یې ښه برخورد وکړئ، درس و تدریس یې وکړي او که یا خیر او خیرات یې وکړي او که یا زیارت ته ولاړې او که یا بله ښه خبره یې وکړه او که یا حلال رزق یې وګټي او که یا همسایګانو ته یې د جمعې په شپه خیر ورسوي او که یا یو خیر او خیرات د ده د کور څخه راووتی او که یا هره پنجشنبه الله رب العزت ته د انسانانو اعمال پیښیږي. د ټولو انسانانو الله رب العزت اعمال قبلوي، خو هغه کسان چې ګناه یې کړی وي په ګناهو کې بیا دغه ګناه کړی وي
چې د خپلو قریبانو او دوستانو سره تعلق او دوستی او قرابت کولی وي، الله رب العزت دغه انسان عمل او اعمال نه قبلوي. برای شپه د ټولو خلکو اعمال الله رب العزت ته ملائکو پیش کړل چې رب ستا د بندگانو دغه اعمال لی د قبولیت او د نه قبولیت فیصله خدای ته وکړه. الله رب العزت د هغه کس عمل، د کس د دعا، د هغه نفر ښه خیرات، د هغه نفر پلان چې د قطع رحمي کړی، د قرابت یې کولی دی، دوستي یې کولی ده، الله رب العزت هیڅ عمل نه ورقبلوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی د امام بخاری رحمه الله تعالی په دې کتاب الادب المفرد کې راغلی دی. شارحینو د دې حدیث په شرح کې ډېرې خبرې کړي دي. دغه انسان عمل نه قبلېږي کوم انسان چې صله رحمي قطع کوي، د دوستانو قریبانو سره قرابت قطع کوي. الله دې موږ ته وس راکړي چې قرابت قطع نه کو، د خپلو دوستانو د خپلو قریبانو سره قرابت وپالو. اخرنی حدیث نور بیان بسومه. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی، یوه ورځ د سهار د لمانځه وروسته عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د خلکو ټولۍ او جماعت ته راغلی او بیا یې داسې وویله: ای خلکو، تاسو ته قسم در کوم که چیرې په دې ټولۍ او د انسانانو په دې مجلس کې داسې یو څوک وي چې قرابت او دوستي یې کولی وي، هغه دې ولاړ سي. د سهار لمونځ یې وکړئ، د خلکو جماعت او ټولۍ ته راغلی، د خلکو منځ ته راغلی او بیا دا وویل: ای خلکو، تاسو ته قسم در کوم که په تاسو کې داسې یو څوک وي چې هغه د قریبانو او دوستانو سره قرابت او دوستي کولی وي، پرې کړی وي، دی چا د قرابت او د دوستۍ پروا نه کوي، هغه دې ولاړ سي. ځکه چې موږ د الله رب العزت څخه د دعا غوښتونکي یو، د الله څخه دعا غواړو او د هغه انسان لپاره د دعا د قبلېدو دروازې بندېږي کم انسان چې د خپلو قریبانو او دوستانو سره قرابت پرې کوي یا یې پرې کړی وي، او الله رب العزت دغه دعا اسمان ته خیژوي. دغه انسانانو دعا اسمان ته خیژي د کومو انسانانو چې اعمال قبول وي، دغه انسان عمل نه قبلیږي او نه دعا اسمان ته خیژي کوم انسان چې د خپلو قریبانو او دوستانو سره قرابت وشکوي. اوس تاسو خپله فکر وکړئ. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وفرمایل، رسول علیه الصلاة والسلام په نورو احادیثو کې راته وفرمایل دغه انسان عمل نه قبلیږي یا دغه انسان دعا چې قرابت یې کولی وي او دوستي یې پرې کړې وي اسمان ته نه پورته کېږي. اوس ته خپله فکر وکړه، موږ خو په دې تمه او انتظار د جمعې د لمانځه وروسته په نورو وختو کې طالبان او شاګردان د خدای د حضور څخه د رب العزت په دربار کې دعا غواړي چې خدای زما دغه ګناهونه را معاف که، پلانه وکړه. اوس که طالب دی، که قاری دی، که حافظ، که دکاندار دی، که حاجي صاحب، سوچ او فکر دی وکړي چې ما خو به په خپلو کارو کې د خپلو قریبانو سره قرابت نه یې پرې کړی. په دغه تمه باندې دعا کوو چې اسمان ته پورته سي، د اول اسمان دروازې خلاص سي، د دویم خلاص سي، د دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اوم اسمان الله رب العزت ته پورته سي. الله فیصله وکړي چې د دې انسانانو دعا قبوله، او کم انسان چې قطع رحمي کوي، صله رحمي او قرابت قطع کوي، الله رب العزت دا اول سره فیصله کوي چې دا دعا باید اسمان ته پورته نه سي. وإلیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. الله رب العزت ته ښې خبرې خیږي او عمل صالح خیږي. دغه انسان چې دعا وکړل، د دعا سره سره په دې کې دغه عیب موجود و چې د خپلو قریبانو سره قرابت پرې کړی و، دعا اسمان ته نه پورته کیږي، دلې به د مځکې پر مخ ګرځي. نو څوک یې قبلوي؟ په بندګانو کې بیا دونه واک و اختیار و صلاحیت نسته، په ملائکو کې بیا دونه طاقت و اختیار و صلاحیت نسته. الله رب العزت دعا نه قبلوي. چې دعا نسوه قبوله، د انسانانو پرمختګ او ترقي نه راځي. پرمختګ او ترقي چې نه رالل، طالب به د کتاب پر حاشیه باندې پروت وي، برکت به نه وي. مولا به د سهار څخه تر ماښامه عالم د کتاب و نکتو او عبارت و متن د به پروت وي، برکت به نه وي. حاجي صاحب و تاجر صاحب و عامي سړی به په خپل تجارت کې منډې وهي او زغلي به، سهار و ماښام به یې پر ځان شپه او ورځ یو کړي، خو برکت به نه وي، ځکه چې د دوستي قطع کړې وه. اوس نو قدرمنو دوستي قطع کول د خپل مور او پلار سره په حدیثو ثابته سوله چې قطع کوې به یې نه، د خپلو قریبانو دوستانو سره ثابته سول چې پرې کوې به یې نه. خاله دې د پلار د خوا قریبان، د مور د خوا قریبان، اکا او خالګانې، ماماګان دي. دا چې نور دوستان او قریبان څه لري،
د خپل شیخ د خپل پیر سره تعلق مه قطع کوه، د خپل استاد سره تعلق مه قطع کوه، د خپل مشر مربي سره تعلق مه قطع کوه. په دې کې ډېر برکات سته، په دې کې ډېر فیوزات سته. الله دې د ټولو برکاتو او فیوزات څخه موږ برخمن کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.